سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې روغ اوسئ او د ژوند پر ټولو ناخوالو برلاسی اوسئ. څرنګه مو چې په تیره ویډیو کې ولیدله چې پروناون څه شی دی، نن هم بیا یو ځل د پروناون د قسمونو په اړه یا ډولونو په اړه تاسو ته معلومات درکوم او له هغوی ډولونو څخه به یو ډول یې نن تاسو ته تشریح کوم. تر پایه له موږ سره مله پاتې شئ. What's personal pronoun؟ شخصي ضمیرونه کوم دي؟ Personal pronoun are those pronouns which are used instead of people, animals and things in a sentence. هغه ضمیرونه دي شخصي ضمیرونه چې د خلکو، حیواناتو او شیانو پر ځای په جمله کې کاریږي. یعنی د انسانانو او حیواناتو او همدارنګه د اشیاو پر ځای موږ دغه پروناون یا ضمیرونو څخه استفاده کوو چې بیا موږ سره دغه پروناون په دوو برخو ویشل شوی دی. یو دی موږ سره سبجیکټ پروناونز او بل دی موږ سره آبجیکټ پروناونز. یعنی پرسنل پروناون په دوو برخو ویشل شوی چې سبجیکټ پروناونز، آبجیکټ پروناونز. سبجیکټ پروناونز یعنی فاعلي ضمیرونه، آبجیکټ پروناونز مفعولي ضمیرونه. نن تاسو ته فقط د سبجیکټ او آبجیکټ په هکله معلومات درکوم، یعنی مقصد دا درته واضح کوم چې سبجیکټ او آبجیکټ څه ته وایي او باقي پاتې چې سبجیکټ پروناونز او آبجیکټ پروناونز دي انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته روښانه کړو. What is subject؟ فاعل څه شی دی؟ Subject is the doer of an action. فاعل د یو عمل ترسره کوونکی ته وایي یا سبجیکټ. مثال ته ورشئ. Ali is fixing the car. علي وی موټر جوړوي. دلته دا موټر څوک جوړوي؟ علي جوړوي. د علي موږ سره دلته په دغه جمله کې سبجیکټ شو. بل تعریف کوو. Subject is a person, place or thing that we talk about it. وی فاعل یو شخص، ځای یا یو شی دی چې د هغې په هکله موږ غږیږو. مثال کابل is a nice place. کابل یو ښه ځای دی. دلته کابل موږ سره سبجیکټ دی ځکه د همدې په هکله موږ غږیږو یا خبرې کوو. Subject is a word which is used in the beginning of a sentence. وی سبجیکټ یوه کلمه ده کوم چې د جملې په سر کې یا په پایل کې کاریږي. مثال په ډول This is a comfortable chair. دا یو مناسب چوکۍ ده. دلته مناسب چوکۍ ده نو په سر کې چې کارول شوی this چې دا موږ سره سبجیکټ دی. یعنی هر هغه کلمه چې د جملې یا اسم چې د جملې په پایل کې راځي هغه موږ سره چیرې دی؟ فاعل یا سبجیکټ دی. اوس په دې باندې پوه شو چې هر هغه څه چې د یو کار ترسره کوونکی وي موږ سره سبجیکټ یا فاعل دی، یا د هغې په هکله غږیږو موږ سره سبجیکټ یا فاعل دی، یا همدارنګه د څه په هغه کلمه چې د جملې په پایل کې راځي موږ سره سبجیکټ یا فاعل دی. آبجیکټ. اوس آبجیکټ څه ته وایي؟ What's object یا مفعول؟ Object is the receiver of an action. Object وایي د یو عمل نیونکي ته وایي، هغه عمل چې قبلوي که نه د عمل قبلوونکي ته موږ آبجیکټ وایي او مفعول وایو. مثال په ډول I gave him a book. ما هغې ته یو کتاب ورکړ. دلته موږ سره پروناون څه شی دی؟ دلته هم موږ سره پروناون دی. آبجیکټ دی مقصد آبجیکټ پروناونز دي په دې خاطر د عمل نیونکی دی. وګوره ما کتاب چاته ورکړه؟ هغې ته ورکړه. دا عمل مې ترسره کړی که نه؟ د کتاب نیونکی څوک شو؟ هغه شو. دلته موږ سره د هغه کلمه آبجیکټ دی. او یا هم د جملې وروستی برخه د آبجیکټ په نوم یادیږي. دغو د سبجیکټ او آبجیکټ په هکله معلومات چې تاسو ته مو درکړه، خدای دې وکړي چې پرې پوه شوي یاست. که چیرې کومه پوښتنه لرئ کولی شئ او همدارنګه د سبجیکټ پروناونز او آبجیکټ پروناونز په هکله معلومات به په بله ویډیو کې تاسو ته وړاندې کوم. او که کومه غلطي په دې ویډیو کې ګورئ بخښنه کوئ. مننه. ښه وخت.